او آخر دوم شی چې کوم دی په روژه کې سخاوت ډیر کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو سخي و وکان اجود فی رمضان. په روژه کې به د ټولو زیات سخي سو. د خیر خبرې کوه، خیر نصیحت کوه، د خیر عمل کوه، یو چاته د خیر رسید هغه ورسوه، دا هم سخاوت دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انبسطوا فی النفقة فی شهر رمضان. پر خپل اولادو پراخي راولئ، په رمضان په میاشت کې پراخي راولئ چې ته په خپل اولاد باندې د روژه مات ته یو شی راوړې، پکوړه راوړې، چکني راوړې، شربت ورته جوړې، ورجو او غوښې ورته راوړې. د الله رسول فرمایي دا رقم دی لکه د خدای په لار کې چې د مجاهد ته د الله په لار کې ورکړي. څومره مهربان دی. په خپل اولاد یې خرڅ کړه، په خپل اولاد پراخي راوله، پر جیب پر خلاص که الله یې درکوي. لاس مه پرنیسه چې دا به بیا زه سبا څه کوم. الله وایي ما د سبا عبادت نه دی څه غوښتې، ته د سبا رزق ودې راسه غواړې. ورکه بچانو ته پراخي راوله، سرخان غټ که. څنګ ته د همسایه دی غریب دی، څنګ ته د همسایه دی مظلوم دی، څنګ ته د همسایه دی معیوبه دی، څنګ ته د همسایه دی مریض دی، 10 کاله د ملا پر تخته پروت دی، ځوان دی، ملا یې ماته ده. ورکه د هغه حالات واخه، هغوی ته یو شی ورواستو، هغوی ته یو شی ورواستو. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه کسان چې د خدای په لار کې شی ورکوي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د قیامت په ورځ به درته ووایي څومره بیره به وي، چغې به وي، دا کسان به ارام اطمینان ولاړ، هېڅ بیره به نه وي. کوم کسان؟ هغه کسان چې په روژه مات باندې خپل همسایه ته یو شی ورسولی، هغه کسان چې په لارې روانو یو غریب مسکین ته یو کیلو پکوړې ورانیول، یو کیلو غوښې ورانیول، د یتیمانو پر سر لاس ورتېر کړي، یتیم یې د ځان سره په سرخان باندې کښېنوئ، پر خپل ځګرا یې ونیوئ، خپله ډوډۍ یتیم ته وروز کول. دغه کس چې کوم دی پر دې باندې به د قیامت په ورځ خوف او ویره نه وي. او حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هر کس به د قیامت په ورځ سر باندې لمر ولاړ، لمر ټول دومره قریب وي. بعض کسان به داسې وي چې هغه به د درختې د سایې لاندې. دا څوک دي؟ کوم نیکبخته دي؟ دا هغه کسان وو چې یوه روپیه د خدای په لار کې په دنیا کې صدقه کړې وه، یوه روپیه صدقه کړې وه، یوه روپیه په خیرات کې ورکړې وه، د الله تبارک وتعالی په لار کې ورکړې وه، نن هغه د سایې لاندې ناست. هغه کسان ته چې خدای یو څه ورکړي د خدای دپاره قدر یې وکړئ. روژه کې ورسئ یتیم و اما السائله فلا تنهر. الای سائل چې د کور ته رالی میره دوا، میره دوا په بدو الفاظو باندې، په ښکنځلو باندې، په شړلو باندې، په غلطو خبرو باندې ځان ته تاوان رسوي. مسکین خو به د دې زهیر کې په روژه کې چې د یوه مسلمان زړه زهیر کړي، د هغه په زړه دې دغه زخم ور پیدا کړي، بیا دې نه ځان ته ټینګ کړه. دا څه شي؟ د چا به هغه فخر کوي؟ چا درکړه؟ هغه کسان چې کورلپتیان وه نن په بازار کې لیړۍ چلی، هغه کسان چې لیړۍ والا وه نن کورلپتیان دي، دا چا یو ورکړل؟ دا د الله مال دی، د خدای مال دی، پر تا لازم ده. مسکینان یې باید په زور ځینې واخلي. زما حق دی، ما ته به یې راکوې که نه؟ ته مسکینان د کور یې شړې که نه؟ ته مسکینان ته په بد الفاظ باندې وایه. الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ هغه سخت عذاب درکړي او د ټولو بندهو مخ ته به دې دغه کړي. د قیامت په ورځ به وایي مسکینان راسي د مړو ګرمانکو ته به لاس واچي، داسې به ونیسي. الله دغه به نسب الحق فاعتري نه راکوئ، بار بار کور ته ورغلو په سخت الفاظ رات کړي. هلته دنیا نه څه چې ورکړه، هلته الله وایي وایه اخي د نیک اعمالو څه ځینې واخلي، وایه اخي وایه وړي ټول به غربا یوسف. ځه ښه سلوک د مسکینانو سره، ښه سلوک د مسکینانو. روژه مبارکه میاشت ده، د برکت میاشت ده، الله ته د نزدېکت او د قربت میاشت ده. ورکه سخي څه ځان ته ورکه، الله په لار کې ورکه، خرما یې ورکه. یوه خرما ما بله جمعه درته وویل، یوه خرما د خدای په لار کې ورکول د هغه روژاتي چې روژه به ماته کړه د هغه د روژې اجر ټول تا ته درکوي. دا نه چې د هغه ته نو د روژې هغه ته هم پوره اجر ورکوي، د هغه د روژې اجر ټول تا ته درکوي. او د هغه سره سره الله تبارک وتعالی به ستا غاړه د جهنم د اور نه خلاصه کړي. یوه خرما صحابه وایي یا رسول الله که خرما مې نه درلوده، د الله تبارک وتعالی رسول ته وایي مذقة اللبن، د شیدو یو غړپ ورکړه. وایي یا رسول الله که مې هغه نه درلودې، د یوه غړپ اوبه کې دې یو چا ته روژاتي ته ورکړه، په خلاص نیت دې ورته ونیوه چې وخت روژه ماته کړه، هغه اجر به الله تبارک وتعالی ته درکړي. نو الله تبارک وتعالی څه خواست دی مؤمنانو مسلمانانو نورو ته دا ورسوي، نورو ته دا ورسوي. د خدای دپاره ځوانانو په غفلت کې مه ولېږئ. دا مبارکه میاشت ده. کال ګوره په تېر کال څومره انسانان ژوند دي، اوس چیرې دي؟ دا به راتلونکي کال پر موږ راسي که به نسي را؟ د غفلت نه کار مه اخلئ. دا پرېږدئ دا چکې هر وخت کېږي. اول خو نه دې په کار علیاذ بالله. که په ګناه جرأت کوې په روژه کې خو مه کوه، په بل وخت کې وکړه. هغه تېرې سوي ګناه خو یو وارې معاف که، بیا که دې نورې کولې بیا خو مه کوه، یو وار خو نورې معاف کړه که نه. ځوانانو د خدای دپاره که یو ښېګر ښه سلوک والا انډیوال لري، که دې زړه په خوږېږي، په مرین تندې په خواص ورته وایه، ژره ورته ونیسه، لمن ورته ونیسه، تا دا چکې مه کوه، دا ګرونډو ته مه ځه. دا ستا مبارکه میاشت ده، دا دې د غفران میاشت ده، دا ستا مغفرت په دې سره کې که بیا هم نکلی تعلق ورسره وچ کو. ته دا لار والا زه دا لار والا نه یم، قطع تعلق.
او خپل ځوانانو ته وصیت کوئ. ما ټول مال دا هم خیر دی چې د خیر خبره دی چاته وکړه دا خیر. کوشش کوئ په روژه کې د غیبت نه ځان وساتئ، د بهتان نه ځان وساتئ، د دوکې نه ځان وساتئ، د درواغو نه ځان وساتئ. خاموش ارام روژه تېره کړه. سهار چې د اختر سهار سي عیدګاه ته روان یې، هلته الله تبارک وتعالی د ټولو فرشتو په منځ کې یو فیصله کوي. کله چې وایي د عیدګاه سره روان سي دا رقم د ګناه صفا سي لکه څرنګه چې د مور څه نه وي پیدا سي، د مور څه چې نه وي پیدا سي دا رقم به صفا سي. نو لهذا ځوانانو توصیه مې واورئ، زه مې دوست یم، زړه مې در خوږېږي د خدای دپاره. یوازې تاسو نه، زموږ هغه ورونه چې په بهر کې دي زموږ بیانونه ورسېږي هغوی ته مې خواست دی، هغوی ته مې خواست دی چې د خدای دپاره اقصر بس که بالا ګناه بس که، د خیر خواته راسه، عبادت وکه، طاعت وکه، صدقه وکه، خیرات وکه، خاموشي اختیار که، د قرآن تلاوت وکه. خپل ماشومان نبی علیه صلات وسلام به په د آخره لسیزه کې خپل قریبان یا خپل کور والاته هغه به یې راکښېنول ول تاسو عبادت کوئ دا ډېر د خیر میاشت. خپل بیبي ته ووایه ماښام مهال چې ته ناست یې د تراوه مابعده قرآن تا غوړولی دی، ستا بیبي در سره وایي ته درته وایي سبحان الله الله به څومره فخر کوي. دا ښه دی که ته به خپلې بیبي ته فیسبوک کې شان اړوه د شپې خپله وایي چې کوم ښه دی هغه به ښایي چې ته به فیسبوک کې شان اړوه. که دا چې دې خوله په قرآن نه اوري رقم رقم الفاظ وایي او ته ورښیې بار بار ورښیې دا به څومره خوند کوي. تر ټولو بهترین مجلس دا دی چې یو چاته تعلیم او تعلم ورکوي، یو شی ورښیي. کلمه ور وښیې په روژه کې، کلمه یې نه دی زده زموږ د خوندو. الله ټوله روژه یې ستا په خدمت کې تېره کړه، ټوله روژه یې ورته تېره کړل، ټوله روژه یې ستا دپاره خواړه تیارولو کې تېره کړل. دومرې وفا خو سره وکړه کلمه خو سمه ور وښیې که نه. لمونځ ځینې واوړه، ارام یې ځینې واوړه، ښکنځل مه ورته کوه، په چپلاخ یې مه وه، راسه ورته اول ځل لمونځ درته تېر کړم بیا ته راته تېر کړه. سبحانه سبحانه وایي ورویښه یې، خالي یو لفظ د سبحانه په ورځ کې 7 وارې ور وښیې هېڅ پروا نه لري. یوه سبحانه 20 وارې ور وښیې، سبحانه سبحانه ور وښیې، لمونځ یې ورسم کړه. دا ستا ذمه داري ده که نه؟ دا به د روژې مبارکه میاشت پر تا په خیر